تاریخي لیدنه یوه مین 15 کاله پس خپله معشوقه ومونده. سلام و مینه، خوږو کتونکو وخت مو بخیر. مینه، دردي، بیلتون او د له مین او مینې سره د بیا لیدو هیله د ټولو انسانانو ترمنځ مشترک او یو ډول دی. هماغه د رحمت شاه سایل د بیت کیسه ده. ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د ژړا او د خندا انداز یو دی. د مینانو کیسه هم ورته بوله. هغه درد که په ختیځ کې یو مین یا مینه لري، هماغه بیلتون هماغسې د لویدیځ او بلې سیمې مین هم کړوي، خو ځینې توپیرونه به حتما لري. مثلا که په افغانستان غوندې یو هیواد کې کوم مین خپله معشوقه بایلو ده، نو سمه یې بایلو ده. په آخرت کې به مجنون ته وایم زه هم عاشق وم خو مزه مې نه وه. خو د لویدیځ فرهنګ او فضا بیا مینو ته حداقل د بیا لیدو یو فرصت ورکوی شي. لکه دا کیسه چې دلته بیا درسره شریکه کړو. امریکایي او فرانسوي مینان د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې 944 میلادي کال کې 40 کلن امریکایي سرتیری کارتروي رابینز د فرانسې شمال ته لاړ، څو هلته له نازي پوځ سره وجنګېږي. هلته پر 13 کلنۍ فرانسوۍ مینه شوه. څه وخت وروسته جګړه تمامه او امریکایي سرتیری خپل هیواد ته ستون شو، خو مینه تمامه نه شوه. سرتیری واده وکړ، خو فرانسوي معشوقه یې هیره نه کړه. فرانسوي معشوقه هم د ژوند په تریاب کې سیلابونو په مخه او په خپل نصیب پسې یوړه، خو هغې نه هم امریکایي مین نه و هیر. معشوقې له هماغه وخته په دې هیله چې بیا به خپل امریکایي مین وویني، ورسره د ښې مفاهمې لپاره د انګلیسي ژبې زده کړه هم پیل کړه. په دې منځ کې دا د 15 کاله تیر شول تر دې چې دوی بیا نصیبونو یو په بل ولیدل. سږکال امریکایي سرتیری د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره فرانسې ته لاړ. هغه هلته له فرانسوي خبریالانو سره تر مرکې وروسته له هغوی هیله وکړه چې د معشوقې په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. خبریالانو ومنله او بالاخره یې د خپلې خبرې سوژې لپاره هم د هغې معشوقه ورته وموندله. دوی د یاځای کېدو پر وخت ژړل. فرانسوی خپل امریکایي مین ته کړل، همیشنۍ مینه دې وم، هېڅکله مې زړه نه یې وتی. دوی څو ساعته سره یو ځای تیر کړل او بیا یې په خولونو سترګو جلا او هر یو په خپله مخه لړل. نو دوستانو که تاسو هم مین یې، نو لاندې په کمنټ کې یو ښکلی شانتې جمله راته ولیکئ. تر بلې ویډیو ډلې الله په امان.